د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست له لوري له 3 شپېتو داخلي بې ځایه شویو کورنیو سره د غیر خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. نن د 3 شنبې پورې له غرمې وړاندې یو شمېر کورنیو ته ځینې مرسته شوي توکي د مرستیال والي الحاج شهزاده مظلوم په لاسونو ورکړل شول. د لغمان ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس انجینر شاکر په وینا چې د IMC ادارې په مالي همکارۍ د الینګار ولسوالۍ د سنګره درې له 3 شپېتو داخلي بې ځایه شویو کورنیو سره د بېلابېلو غیر خوراکي توکو مرسته ترسره کړه. هغه وویل په دغو مرستو کې هرې کورنۍ سره د پخلنځي بشپړ وسایل او د یوې کورنۍ لپاره د ژوند لومړني اړتیا لرونکي وسایل ورکړل شول. د لغمان د ولایت مرستیال الحاج شهزاده مظلوم د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ادارې له مسؤلینو څخه د مننې ترڅنګ مرسته شوي کورنیو ته ډاډ ورکړ چې له دوی سره به په نورو بېلابېلو برخو کې هم مرستې ترسره کړي. زه د ولایت د مقام په نمایندګۍ باندې د IMC او WP او د دې ټولو مؤسسونو قبلا هم کومک کړی دی او اوس هم دا د کومک سلسله جاري ساتلې ده. الله تعالی دې ته خیر ورکړي. هغه وویل زموږ هڅه دا ده تر څو کډوالو او داخلي بې ځایه شویو کورنیو ته نورې زیاتې اسانتیاوې برابرې کړو. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي چې له مؤسساتو سره ښه همغږي لري، نو همدا لامل دی چې په دې ولایت کې له کډوالو او داخلي بې ځایه شویو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو لړۍ دوام لري.